الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. دا قیمت صحیح متعین او رضا دا الله سبحانه و تعالی نه علاوه بل هیڅ ته معلومه نه ده تر دې پورې چې عام انسانان لا څه کې چې انبیو پیغمبرانو تم داغي دسي متعینه او دارنګ یو معلومه ورځ او ته نه ده معلومه او داغي مختلف حکمتونه دي د دې لپاره چې د انسانان په تیاری کې وي او د دې قیامت د ورځې دهشت او داغي چې کوم hebat او هولناکي د چې داغي احساس وتي د الله رب العالمین ضابطه او د رب العالمین قانون دي چې کوم شی ډیر مهمي هغه د بندگانو نه پټ ساتلې نو قیامت چې دا یو ډیر دهشت او ډیر hebat لري د قوجه ده چې آدم علیه السلام نواله تر د عیسی علیه السلام پورې هر نبی او پیغمبر سره د نبوت او د پیغمبرۍ نه د قیامت د دهشت او د قیامت د hebat نه د الله رب العالمین نه پناه غوښتلې ده او امتونه د دې په باره کې خبر کړي چې دې ته تیاری وکړي خو زمونږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت د خبر سره سره د دې علامات او د دې نخیم خودلې دي چې قرآن کې هغه ته اشراط ویل کېږي اشراط شریطه چې دنو دا اصل کې هغه پونکې ته ویل کېږي چې د انسان کله سزي وسوځيږي او داغې نه وروسته د سکروټ او د سیزل په وجه باندې په بدن باندې غپونه کوندې راوخیږي دغه ته په عربی کې شریطه ویل کېږي نو د قیامت علامه الله رب العالمین وی تاسو تراغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم د یو نیم سلو نزیت علامه او نشانات او اشراط د قیامت هغه خودلې دي او د دې علامات او مقصد هم دا دی چې موږ تاسو دې ته تیاری وکوم دا قیامت دو قسم علامې دي یو ته علامات صغرا ویل کېږي وړي وړي علامې او یو ته علامات کبرا ویل کېږي علامات کبرا هغه غټي علامې هغه لس دي او وړي وړي علامې هغه د 200 نم سیوا دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هغه خودلی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت یو علامه دم خودلی ده چې بعثت انا والساعه كهاتين الله پیغمبر وې ز او قیامت د سینځدي راغلیو یعنی دا یا بنا دی په حوار د انسانانو باندې لکه دوه کسان یو ځای ترازینو بیت نه سوک ته پوسو کې چې الک غبل مرګره د څه شو نو دیو ته چې ما خو یو ځای روان خو زه تلګرام مخ کې شوم او دغه دی غره په سر روان دي نو د دې حدیث مقصد هم د څه جوړیږي چې ما قیامت د یو ځای روان خو زه تلګرام مخ کې شوم نبی صلی الله علیه وسلم صلی الله وکاله وړاندې زمونږ تاسو ته دا خبر راکړی چې قیامت پرې ما پسې ډیر نږدې زمانه کې راتون کړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت او د نبی صلی الله علیه وسلم راتګ چې دا د قیامت د پاره خپل یو غټه علامه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په احادیثو کې د قیامت کم علامات او نخي خودلې دي نو یو دا علامه خودلې دي چې اخیره زمانه کې قیامت ته نږدې او وخت کې فتنې ډېرې راشي لکه حدیث کې د څه تعبیر راغلی ک قطع الليل په شان د تیارې د شپې باندې څنګه چې ماخام شروع شي او تیاره وسره راشي نو څومره چې د شپه مخ کې زی نو اقمره تیاره څه سیوا کیږي او مغمره ډیریږي او دغه رنګ حدیث کې راغلی دی ک وقع القطر د څه فتنې براشي لکه په شان د ساس کو د باران باندې
چې باران د سیوریږي نو سړی د هغې ساس کې نشي شمارلی چې دغه د 1 او 2 او 3 هم مسلسل هم داسې را رواني د شمار نه او د کنټرول نه او د قابو نه بهر وي نو داسې چې د قیامت ته نږدې زمانه کې دا علامې راځي دا به داسې فی در فی به وي داسې مسلسل به چې انسان به د هغې ادراک نشي کولی سړی به د هغه شمارلی نشي د شمار نه به بهر وي دیو جن حدیث کې راغلی چې دا فتنې کله راشي یو سړی به داسې وایي یو فتنه به راشي دی به وایي هذه مهلکتي قابو ده بس دې فتنه کې زه هلاک شم او لاړم وښویدم او تباه شم نو چې دغه فتنه کې دی لا سر ټکوي او دغه چې کم دی وله دچکې ورکړي نو د هغې نه بلاني راوتلی چې بله فتنه به پرې راشي هغه دویمه به د هغې نه هم ډېره خطرناکه وي تر دې پورې چې دې دویمه کې به لا دې داسې ګنګه سي چې درېیمه به راشي نو حدیث کې راغلي داسې فتنې به راځي چې ینسي ماضی تالیها ماضیها دا رستنی فتنه چې راځي مخکنی به د نه هیره شي نبی صلی الله علیه وسلم د دې فتنو په باره کې ویلي دي چې بیمانی به ډېره سیوا شي په خلکو کې په عامو مسلمانانو کې بیمانی او دغه رنګې چې کوم د منافقت او 2 نمبري هغه به سیوا شي لکه حدیث کې داسې الفاظ راغلي تعرض الفتن على القلوب كالحسير عودا عودا دا فتنې به د دې په دې زړونو باندې داسې راځي او داسې به پرې راورېږي لکه څنګه چې پوزکې او چټایي او د هغې هغه دغه چې دی نو د یو بل سره نښتې وي د پوزې چې سړی جوړوي هغې هغه پټونه یو بل سره داسې مسلسل وي نو داسې دا فتنې به دوی باندې مسلسل به راځي د دوی په دې زړونو باندې به راځي د دوی دا زړونه به مجروح کوي نو فمن اشربها نو فأي قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء کم زړه چې د دې فتنې نه سکل وکي او دغه رنګې په دې کې چې کم د خوله ککړه کې نو د هغه په دې زړه باندې یو تور داغ به ولګي ځکه چې د ګناه اولنی اثر د انسان په زړه باندې کېږي حدیث کې راغلي اذا اذنب العبد نو نكتت في قلبه نكتة سوداء وأي قلب أشربها أو أنكرها نو نكتت فيه نكتة بيضاء کم زړه چې د دې فتنو نه انکار وکړي او ځان راونغاړي او ځان یو سنډې ته یو سیټ ته کې نو په دې باندې یو سپین داغ به ولګېږي زړه به روحاني صفا به سپین به تر دې پورې حتی تصير على قلبين على مثل أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض زړه به دوه قسمه شي یو به داسې صفا زړه به لکه په شان د دې سنگ مرمر او د ټایلټ باندې چې په هغې باندې اوبه داسې خویږي او ګندګي هپې نه ټینګېږي دغه رنګ یو زړه به داسې مضبوط به وي چې فتنه به هغې ته څه نه شي ویلی او هره فتنه کې به هغه مضبوط به وي والقلب الآخر اسود او بل زړه به داسې چې هغه به په دې فتنو کې هم داسې ورداخل به شي تک تور به وي مربادا كالكوز مجهيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا داسې زړه به چې بس هېڅ چې کم دی په 19-20 کې بنیم نه به نیکي پیژني نه به ګناه پیژني نه به د خو بد په مابینس کې تسمیز کولی شي الا ما اشرب من هواه بس صرف خپل خواهش به پیژني خپله خېټ او دغه رنګې چې کوم دی خپل ژوند او خپل خواهشات وخوره وسکه او دغه رنګې مزې وړاو که به داسې زړه به وي صرف خپل خواهشات به وړوئ زما عزتمندو دا ډېره خطري خبره ده چې یو انسان کله چې کوم دی د نفس او د خواهشاتو غلام شي او دغه رنګې هغې پسې ورپسې شي او زړه چې ورته څه وایي او دې پسې ورپسې شي دا ډېره خطري خبره ده او دا د انسان دپاره مهلک او هلاکوونکې ده یحیی ابن معاذ الرازي یو عالم دغه ویلي دي وایي واعداء الانسان ثلاثه دنیاه وشیطانه ونفسه د انسان اصل دشمنان چې دي هغه درې دي یو د هغه دنیا ده او یو د هغه سره هغه شیطان دی قرین دی چې رب العالمین سره د امتحان دپاره لګولې او یو د ده د خپل نفس دی د ده په دې باطن کې د ده په دې دننه کې چې دا کم ضمیر دی او کم زړه دی چې دا وي زړه مې راته داسې وایي او دا نفس مې دا وایي او دا زړه مې وایي چې داسې وکړه او داسې مه کوه نو دا درې غټ دشمنان دي حالانکه انسان د دې دریو سره چې دې دپاره ډېره خواري کوي شیطان ته خو هسې داسې و چې دا زما دشمن دی لیکن هره خبرې مني او دنیا پسې خو سم لیونی دی سار کې روزي او د شپې ځي هېڅ چې کم دی د آخرت دپاره تیاری نه کوي او بس خپل نفس دپاره لګېدی چې نفس مې ښه شي خوشحاله وي نو دا درې چې کوم دي نو دا اصل دشمنان دي نو هغه ویلي فاحترس من الدنیا بالزهد فيها ومن الشیطان بمخالفته ومن النفس بترک شهوات د دنیا سره مقابله په دې باندې وکړه چې په دې کې زهد وکړه دنیا کې بې رغبتي کوه د دنیا چې کم دی نو د دې سره
ډیر مینه مکوا دا خبره یا ساته فإن هذه الدنيا تمليك بالإيجار ومهما ظننت أنك فعلت هذا وأنك فزت بهذا فإنك أنت واهم دا ټول د کرای کاته ده دا د اجاره کاته ده یو سړی چې د چا نکور په اجاره باندې او په کرای باندې والی دی په کې چې د اصل مالک بل څوک دی زه په کې اسې چې کم د کرایدار یم نن دیو که سبا دی ما به وباسي د قرنګ د دنیا د ژوند د دنیا د اهل زلی دم اجاره د کرای ده منګه چې کم دی خوراک ساک را لکې و په کې اوسېږي شپته اوې کاله اصل حقيقي کور د ملکیت کور او د غرنګ پدری ابای وطن چې دین او هغه زمونږ استاد او آخرت دی هغه جنت ته دا سړی کوم کول چې قلار خپل کوري هلته په دغه کې ور کړی دی هغه شړ دی او هغه ته اسې کم دی یو دشتو ویران ته جوړ شوی دی د کری په کور کې رنگونه کوي او د کری په پردي کور کې قلار کمرې او پلازي جوړي خلک د ملامت کې چې دا څه کم کلټوب کې دا څه ساده سړی دا پردي کور دی دا خو د بل چا ملکیت دی د قرنګي مثال دلته دی چې سړی دنیا د پاره ټولې حل زلې کوي او دنیا هغه خسته کوي او ډولې کوي او هغه اصل فدری ابای وطن چې جنت او آخرت دی هغه د پاره توجه نه کوي نو دا صفاحت دی دا ساده‌توب او کمقلتوب دی ناغه ویلي چې د دنیا نه احتراز شکنو زهد پکې وکا او د قرنګي د شیطان سره مخالفت او د خپل نفس دینو شهوات پرېږدم دې دا خبره کړې چې وجاهد نفسک باسیاف الرياضه د دې خپل نفس سره د ریاضت او د مشقت او د مجاهدی فطور باندې مقابله وکا والرياضه على اربعه اوجه او د خبره یا ساته چې د نفس سره مقابله کې د دې سره چې ستا کوم معرکه راځي د دې لپاره چې تکم هتیار اوزار اسلحه او تور استعمالي ناغه سلور توري دي په دې سلور باندې به د خپل نفس قابو کې سبب غالب کېږي لکه دې زمانه کې څوک د دشمن په خلاف باندې جنگيږي یو ملک ناغه فوجونه رو باسي ټینک او دغه رنګ جهاز او بمونه او میزایل وغیرہ خو په دې مقابله کو نو د نفس سره چې مقابله کې په څه به کې هغه سلور تور دی یو د القوت من الطعام د گزاري ولا خوراک کول والغمز من المنام والحاجه الى الكلام یو د چې گزاري ولا خوراک کول چې بس صرف د انسان د ملاتي سیدي او نفس په کم دی د لوګینه او د کمزوري نه بچي والحاجه الى الكلام او خبره چې کله ضرورت نه لې خبره کوه ډېر قړت مکوا ډېر فزول مایلس مکوا د دې څخه خرابې په دې کې څخه نقصان دی الله رسول موږ خبره ته ډېر متوجي کړیو نو الغمز من المنام او کم خوبونه کول او کم خبري کول وحمل الاذى من جميع الانام او د خلکو خبري برداشت کول د خلکو تکالیف چا چې ته بد ردی ویلې خیر دې لګه گزاره کوه زمو استاد څه عزت او څه شهرت والله دې پول نه ما غړ څوک نه پیژني دا زمانه ډیره د شهرت د سوشل میډیا دور دی موږ په دې باندې بزان د کوم چې زه او زه چې کوم د بدمعش او زما د فاس سر نشته دی زه خو د سیم او زه پلانم زما تاریخ وګورم زما ریکارډ وګورم والعیاذ بالله یو سړی په آخرت کې ناکام شو رسوا شو وشرمېدو ذلیل شو والله العظیم د دې د پاسه بل شرم نشته دی تا دې په دنیا کې خچ کم دی دغه ژوندۍ تیر کړی د بدمعشۍ او ته د امریکا او د یورپ بادشاہ والعیاذ بالله او سم د مرګ سره سم د په آخرت باندې ورتک سره ناکامۍ سره مخامخ شي په دسه مالداري په دسه نوابي په دسه پلازو په دسه تجارت په دسه خوراک کا کو غاړو بچړې څوکي والعیاذ بالله نو یو دانه چې هغه د خبره ذکر کړی دا چې دا سلور توري به استعماله کم خوراک کول کم خبري کول کم خوب کول او د خلکو خبري هغه برداشت کول صبر او مصابره کول نبی یو ناشنا خبره کړی دا یحیی ابن معاذ الرازی ویل دي فيتولد من قله الطعام موت الشهوات ومن قله الكلام آفة صنع السلام من الآفات ومن قلة المنام صف الإرادات ومن احتمال الأذى البلوغ إلى الغايات ويتمره چې خوراک کم کو هغه هغه به کم د خپل شهوت او د خپل نفس او خواهش سره مقابله به زیات کولای شي دا خبره یان ساته چې څومره خوراک دي زیات کو یقینو کې بیماری به در باندې ډېر راځي ناراسته به ډېر زیاتی سړی نه دا ټمبل جوړیږي به چې کم د تکاسل په کې راشي او څومره چې د خبرې کمی کولې جنگونه به ډېر نه کې لانجو ته به ډېر نه مخکې کېږي وړ پټ چې د ډېر نه کول او دغه رنګ خبرې د ډېر نه کولې
څومره چې د خبرې کمې وي یقین وکړه زندګي به دې ښي د خولې خوند به دې ښي څومره چې د خوبونه کم کول هغه عمره به چې کم د خپل مرام او مقصد ته به رسېږي ته به داسې دوکان کې څنګه ترقي او تجارت کې چې تا نه د سهار مونځ پاتې دی جمع هم د نه پاتې ده او ته 9 او 10 بجې او 1 بجه راپاڅېږي غسل وکړي او شیمپو او صابون استعمال کړي او سپری ولګي او بس بیا بازار ته را روان شي والله العظیم که دا ترقي ته وکړي د دنیا کې دا قانون نه دی د رب العالمین حکم دا دی د الله فرمان دا دی وان لیس للانسان الا ما سعى وختي به راوځي مجاهده به کې د الله حق به ادا کې نه دا ده چې مطلب څومره سړی خوبونه کم کوي هغه عمره د ارادي مضبوطي خوبي سړی چې دی نو دا ډېر ناکاره انساني چې د حد نه زیات خوب کوي د ټولو نه بیکاره شي اهل علم ویل یو زیاته جړه کول چټي په چټي باندې جزې فزې کول د کونډو په شان کې دغه رنګه خوبونه ډېر کول او څومره چې کم دی یو سړی د خلکو هغه خبرې برداشت کولی شي تکلیف نه هغه عمره چې کم دی هغه خپل مرام او مقصد ته رسیږي مقصد د دې خبرې دا دی چې د خپل نفس سره مجاهده کول مقابله کول میمون ابن مهران ویل دي ولا يكون الرجل تقيا حق تقيا حتى يكون وحتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه ومن حتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه هغه قسم په الله یو سره متقی او پرهیزګار نشي جوړېدل ترڅو پورې چې د خپل نفس سره مجاهده نه کړي دسه مجاهده دسه حساب کتاب لکه یو سره چې د خپل پارټنر او د شریکدار سره کوي ترڅو پورې چې بدی خبره باندې د توجه دي تنې تلی چې زما په بدن دا کومه کپړه د ما د کم ځنه حاصله کړي دا د حلال او د حرام نه ده او دغه رنګي دا چې کم دی ما په دې خېډه کم خوراک دي دا مې د کم ځنه کړي دي اځه چې دا وبس کومه د خوراک سکا کومه دا د حلال او د حرامو چې د حلال او د حرامو تمیز نه وکړي نه زما عزتمند د کې تقوا نشي راتلې زمونږ تاسو اصل چې کم دی دشمن یقینو کاغه د نفس دی چې د انسان په دی باطن کې دی سلب دی خبره ته ډیر متوجه د دې وجن اهل علم دا یو فائدہ ذکر کړی دا چې وحینا رفض ابلیس السجود لآدم چې کله الله سبحانه و تعالی ابلیس ته ویل دی آدم علیه السلام ته سجده وکړه ناغه ویل نیکو مسجدین انکار وکړو نو دلته سوال دا پیدا کیږي چې فمن وسوس له ولم يكن هناك شیطان نو فمن كان شیطانه دغه ټیم کې خدا ابلیس په خپل لا شیطان شوی نو او دته خو د شیطانی مشرین و ملاو شوی نو دې چا گمراه کو دته چا دا وسوسه واچول چې سجده مکوا او د رب العالمین نه فرمانی وکړه دغه ټیم کې خو بل ابلیس نو بل شیطان نو دوی دا سجده نه کوله دې چا گمراه کو دته د غوایت او د گمراهی او د ضلالت سبب څوک ګرځیدو زما عزتمند دغه نفس د خپل باطن خپل ضمیر د په دې باطن کې چې کم هر درمی و کم زد او انانیت او تکبر د چې دا کم خپل باطینی ذات او نفس دې گمراه کو او دی ویل انا خیر منه زد دنه چې کم دې ډیر غوړ امام د دې وجنه فإن النفس هي كلمة منتهى الخطورة اهل علم ویلي دا نفس دس یو کلمه ده دا دس یو شی دی چې رب العالمین قرآن کریم کې ډیر ذکر کړی دی او د خطرو په ځای کې ذکر کړی دی والآیات فی القرآن الکریم آیات کثیره تدور حول کلمة النفس الله سبحانه و تعالی د دې نفس په باره کې قرآن کې ډېرې خبرې کړي سورة قاف کې الله رب العالمین فرمایلی ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید قسم دې چې موږ پویګو په انسان باندې چې د خپل نفس کم غلط ارادي خي کم شهوتونه او د کمر نه غورځي او د خواهشات چي ولې موږ په دې نه پویګو ونحن اقرب الیه من حبل الورید موږ د انسان ته د مړی او د شارګ نه مریضیو بعض علماء ورید دي ته وي ولیکن ورید د سټ دغه ترک ته ویل کیږي انسان ته خپل سټ نه ښکارا کیږي مخ کې آینه کې چې مخ ګوري نو مخ ته ښکارا کیږي او رب العالمین ته دا سټ هم ښکارا کیږي نو دې آیت باندې ته سوچ وکړه تدبر یا اخي فإنا نؤمن بالله عز وجل ونصلي ونصوم ونذكره ونقرأ القرآن ونتصدق وغير ذلك فبالرغم ومع ذلك نقع في المعاصي والذنوب موږ په الله ایمان لرو رب العالمین خپل رب ګڼو او د الله باندې د ایمان داوا کو مونږ کو روزي نیسو او دغه رنګ د ټوټه پوټه عبادت او بندگی کو ذکر کو د قران تلاوت کو صدقې ورکو دا به څه وجه ده چې موږ د دې باوجود د الله نه فرمانی واقع کیږي دا څه وجه ده چې به زموږ استاد نه ګناونه کیږي غیبت هم کو والعیاذ بالله زنا مرنه کیږي او قتل قتال مرنه کیږي او سودونه مرنه کیږي دا د شکار ولي کیږي
زما عزتمندو د دې وجه دا ده واننا تركنا العدو الحقيقي القوي وذهبنا الى عدو ضعيف. منګه اصل دشمن حقيقي دشمن چې زمونږ د نستونی مار دی زمونږ په دې کور کې ناسې په دې زړه کې په دې بدن کې چې هغه زمونږ نفس هغه پرې خودلې دغه نه منګه غافل یو او منګه چې کوم دی دغه کمزوري دشمن سره مقابله کو چې هغه بهراني دی چې هغه شیطان دی. الله سبحانه وتعالى ولې دې فرمایلی ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان مکر او دغه پلانینګ منسوبه دا کمزوري ده. شیطان کمزور او ضعیف دشمن دی. نسمع عزتمندو د دینه دا معلومیږي فالنفس الإنسانية والبشرية هو العدو الحقيقي والعدو القوي. د انسان چې کم نفس سره دی نظم عزتمند دا اصل دشمن دی دا ډیر قوي او ډیر طاقتور دشمن دی او انسان چې کم دی زر په دی باندې خطا کیږي گمراه کیږي. د قوجه د قرآن کریم اکثر سورتونه د نفس د خبرې نه تاویږي او دغه رنګ د دې په باره کې انساني بیدار کړي دي متيقظ کړي دي انسان ته شعور ور کړي چې د دې دشمن نه غافل نشي. الله سبحانه وتعالى قیامت کې بم د انسان ته وی سوره اسراء کې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا ولولد عمل نامه دي واخلد کتاب دي دا ساده د نفس ریکارډ دي تا چې په دنیا کې څه کړیو. الله سبحانه وتعالى سورة غافر کې فرمایلی كل نفس اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. نن چې تاسو سره محاسبه کیږي نو ګوره یا ساته پچا باندې پړو ملامتي اور روان شي دا ستاسو د نفس راوتل ریکارډ او کتاب دی څه چې ګوري بستا ګوره یا بستا لاسونو کړي یا چې کم د استخفو کړي دي یا ستاسو کړي یا ستاسو غوګونو اوریدل شوی خبرې دي زمنګ ملائکه چې څه ریکارډ لیکل دي نو یا ساته ګوره ځا ساده نفس ریکارډ دی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. آیت مقصد دا دی چې یو خو په دې نفس کې دا قسم په الله بل به جنت کې دی ممنه دې نفس دا توي حرام کوا دوی مردار کوا او دغه رنګ سود کوا نیټه کوا فلان او فلان غلط عمل کوا په دې باندې د خپل کېک دا ډیر او ګرځوا نو بل خو به په جنت کې دی. الله سبحانه وتعالى سوره تکویر کې فرمایلی دی انسان ته په فتح ولګيږي هغه شی چې کوم وعلمت ما احضرت دته په فتح ولګيږي چې د نفس په قیامت کې کوم اعمال لاوړي دي. نسمع عزتمندو د دینه دا معلومیږي فإن هذه الآية كلها تدور حول النفس. دا ټول آیاتونه د دې نفس ته تاویږي چې د دې سره مجاهده او مقابله هغه پکار ده. او سمع عزتمن مونږ د دینه څومره غافل یو. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم کې چې اولنې قتل ذکر کړی دی چې قابیل لا لګېدلی او حابیل یې وجلی و نو د هغې په باره کې او خبره قرآن داسې ذکر کړې ده چې د قابل ته د خپل نفس دا خبره ښایسته کړه فطوعت له نفسه قتل اخیه د نفس ته ویلې مړه مړې که بیا به توبه وباسي او دغه رنګې دا زنانه به ته پاتې شي. نظم عزتمندو چې منګ او تاسو دې خبرې ته متوجه وو د دې وجه نه موږ چې کله دا خطبه شروع کوو نو دې کې وایي ونعوذ بالله من شرور انفسنا یالله د خپل نفس د شر نه پناهي غواړم. او دغه رنګې ابوبکر صدیق رحمه نبی صلی الله علیه وسلم ته یو ناشنا تحفه در کومه کله چې سلام اړ د سلام نه مخکې په مانځه کې داسې رب انی ظلمت نفسي ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت د خپل نفس د ظلم نه پناهي غواړه. زما عزتمند زمونږ استاسو دي نفسونو کې هر شر دی هر خباثت په دې کې موجود دی چې دا ریاضت او دا مقابله ونه کې زما عزتمند والعیاذ بالله ورته زی دا خو به ډیران دي ډیران چې خلک ختمي څو ته کې تیله ورته کې وې سيزي نه دا به ته صفاکه لکه سړی چې فصل کړلې وي او پاغي کې په جوار او په غنمو کې په خپل غ مردار بوټي راخیږي نه دوه ته غرم به وکړن دي نیولې دا غي نه خاصو خاشاک هغه تنه لري دي د پاره چې دا وده وکي نه دغه رنګ زما عزتمندو ک نفس خکول غواړي او دله چې کم دی وده ورکول غواړي. بیګا موږ د قران کریم په ترجمه او درس کې ویل چې دا نفسونه زما عزتمندو دا الله رب العالمین جنت د لپاره تیاری طالب په دنیا کې ټریننګ او تدریب درکې اصل کور دی الته دی سا ډیوټي او دغه رنګ سا مسکن به الته نه یو دا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قیامت ته نږدې زمانه کې خلکو کې دسي بېایمانی به زیاته راشي. دا رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت د علامونه یو علامه ځم ذکر کړی ده چې ويكثر المال فيكم تاسو کې به مال ډیر زیات بشي دومره مالداری به راشي فيفيض لکه د وبو په شانته بهيږي با. او بل روایت کې د سراغلی وينقص العمل عمل کې به کم نیمګړتیا به راشي د خلکو دینداری به کمزوري شي
او دغه رنګ په دینداري کې به د خلکو د سکوټواله راشي وينقص العمل دا معنا ده او سره چې کوم د مالداري په پتاسو کې سیوا شي هغه دانه چې مال بزیتی خو خلکو کې به بخلی ويلقى الشح او خلکو کې چې کوم د بخل او کنجوسی براشي مالدار سړی به دومره روپۍ به وسري خو که چرته یو خبره رااله تا ته به دومره ګیریو کې ته به وایې چې هلکه زیول ورکم منګه بله خپل علاقه کې یو سړی د هغه نه مخ ورځ کې غلا وشوله نو بیا ته پته ولګېده چې لس تولې کالې ته وړې او موږ ته دومره غریب ښکاره کېدو چې هلکه ده باندې زکات کېږي نو تا ته به یو سړی داسې غریب ښکاره کېږي چې هلکه دلې زه ورکم که چې ته غلا وشي هلکه څومره ته وړې دومره نه دي وړي یو 15 کیله وړي دي هلکه 10 کیله وړي دا څنګه غربت او دغه دی نو زما عزتمندو داسې زمانه به راشي چې خلکو کې به بخلي هر سړی به جړه کوي هر سړی به ګیله او فریادونه به کوي سره د دې نه چې ډېر قیمتي ګاډي کې به ګرځي او د کروڑو د لکونو دکان کې به اوړي روړي او پاغي کې به داسې ګیلې کوي او داسې به جاړي ته به وایي چې زه ولې څه ورکم او ده باندې زکات کېږي نو ویلقى الشح نه مراد دا دی چې خلکو کې بخل به راشي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ويكثر الحرج حرج به په خلکو کې سیوا شي حرج دا لفظ صحابو ته د ناشنا ښکاره شو د دې وجې نه روایت کې تفوس وکړو چې قیل یا رسول الله وما الحرج حرج څه ته ویلی کېږي نبي صلی الله علیه وسلم القتل قتل قتال وجل وشتل دا به ډېر زیات شي په امت کې به دا شی ډېر به راشي تر دې پورې لا يدري القاتل فيما القتل ولا يدري ما المقتول فيما قتل چې څوک سړی وژني هغه ته به هم پته نه لګي په څه مړ کوم او دغه رنګې دا کم چې ووژلی شي هغه بیچاره ته به هم پته نه لګېږي چې دا زه په څه باندې مړ کړم او دواړه به ورته ځي والعیاذ بالله ځکه د مقتول هم کوشش کو چې دا بل سړی مړ کړي نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دا قتل و قتال دا وجل او دا اشتل به دومره سیوا شي لا تقوم الساعه حتى يقتل الرجل جاره واباه واخاه قیامت باندې قائميږي تر دې پورې چې سړی براولږي خپل پلار به مړ کی او خپل ګونډي به وژني خپل رور به وژني د دنیا د پاره او د پلاټونو د پاره او د زیادات د پاره او د دکان د پاره د پیسو د پاره رښتې به چې کم د ډېرې کمزوري بشي خپل ولې صرف خلکو کې تنافس او د دنیا حرص او لالچ او دنیا پرستی بس دا به پیژني چې زه خشم کدا بل خیر دی ولويږي د کمره او کدا دیوالیه شو دا تبا شو دا نسمن او فقیر شو چې زه خشم زما بچي خشي زه ترقی وکم دغه حالت براشي په خلکو باندې نبی صلی الله علیه وسلم د قیامت یو ناشنا علامه دا ذکر کړي ابو هريره زنو فرمایي وي من دس یو مجلس کې ناس وي بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث قوما پیغمبر موږ ته د خبرې کولې بیان وکاو اذ جاءه اعرابي نو په دې کې باندې شیراله اعرابي د باندې والا بادي والا ناغه ویل یا رسول الله متى الساعه قیامت بکلی نو حدیث کې راغلی په ماده حدیث النبي صلى الله عليه وسلم خبره جاری وساتله څه جواب یې ورنکو نو فقال بعض القوم دي بعض مرګري ویلي چې پیغمبر د خبره په دې منځ خبرو کې بد وګڼله ځکه ول جواب نکو او بعض مرګرو چې نه خبره وانه ورېدله چې کله فقزا حدیث او پیغمبر چې کله خبره پوره کړله نو به ویل چې اين سائل چرته دی امانه چې د قیامت په باره کې تفوس کړي و چې شغول یا رسول الله زېما ما ده نه کړو نبی عليه الصلاه والسلام مو فرمایي چې قیامت به ال راځي چې کله امانت ضایع شي اذا ضيعت الامانه امانت به ضایع شي نو فقال یا رسول الله وكيف اضاعتها امانت به څنګه ضایع شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اذا وسد الامر الى غیر اهله چې کله ذمہواری مشریم او دا چې دا هغه نه اهل خلکو ته حواله شي یو سړی د يهودي قابل لایق او مناسب نه دی او هغه ته ورکړي شي نو د وجه نه نظام به خرابېږي لکه بل روایت کې د سراغلی دي چې قیامت به نه قایمېږي تر دې پورې چې حتی یکون لکع ابن نکع اسعد الناس ويغلب بالدنيا څومره چې په معاشره کې پریوتې سړی وي څومره چې شری او مفسد او فسادي وي حدیث کې د سمراغلی تر دې پورې چې څومره منافق او رذیل وي هغه به قناري د قوم مشری به کوي هغه سره به کم د صدارت او وزارت وسري هغه به کم د په خلکو باندې ظلمونه به کوي نه دا به قیامت تنزیع علامه چې کله مشری کله صدارت او وزارت او هدا او دغه رنګ چې کم دی والیتوب د خلکو ته ملاو شو چې هغه ډیر چې کم دی رذیل یو دغه رنګ مفسد او مضر وي او هغه ظالم وي نه هغه ته به دا شکار ملاو شي نو به قیامت هغه به قایمېږي لکه نبی صلی الله علیه وسلم دی روایت کې دا خبرم فرمایلی ده او دا تفوس نه جبرئیل په یو موقع باندې کړو چې قیامت به کله راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان چې کله ته د خلک ویني چې هغه مخ کې ډیر کمزوري
او ډیر چې کم د غریبانو او نسمن او فقیرانو خپې بل بغرزیدل د ډیر فقر د وجنه او د غرنګ سرتور سربو په بدن به سمې کپړې نه وي د ګړو بزو دوخانو سرون کېو غریز خلک د جبال والا دا براشي دا به سمالدار بشي غټي غټي آبادی به ودري غټي غټي پلازي او دکانونه تر دې پورې تباه الناس حدیث کې راغلي بزهرفته وباتقانه غټه آبادی به جوړه کې به خلکو ته وره دې پلازي مالک زېما دا آبادی ما جوړه کړې ده او دا منګه غسته ده د څه قسمه چې کم دي خلک به غبره فرت شي هغه په پلازي او دکانونه عمارتونه هغه به جوړ کړي نو چې کله دا حالت راغله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وای دا قیامت ته نږدې علامه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نور ډېر عجیب او ناشنا علامې ذکر کړې دي چې موږ تاسو هغه ته متوجي کړل کدا دایم ویلي وان من اشراط الساعه ايلتمس العلم عند الاصاغر د قیامت د علامون او ناشنا علامه ده چې علم د اهل بدع څخه طلب کیږي چې څومره یو سړی مبتدی او بدعتي هغه به شهرت زیات لري د اهل بدع علم په معاشره کې رایج وي داغي مدارس او داغي مکاتب او دغه رنګ خلک به داغي په علم کې شوق لري اکثریت به داغي نبی صلی الله علیه وسلم د قیامت دا علامه ذکر کړي او دایم ذکر کړي دي چې وان يرفع العلم او ويكثر الجهل علم به سپورت شي او جهالت چې کوم دی ناغه بس یوا بشي ويكثر المال مال بس یوا شي یو روایت کې دا راغلی و يتقارب الاسواق بازارونه به پیدا شي او بازارونه به نږدې شي د کور چې راوځي بس خوا کې به د جنت ټول جوړ شوی د شپې به جوړ شوی هفته به یو ځای ته وځي سفر د پاره چې هفته بعد خپل کلی ولاقې ته راځي سبا د کلی سره خوا کې او د کور په خوا کې به د غټ دکان او غټ جنت ټول به جوړ شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت د علامونه ده ويتقارب الاسواق دکانونه چې کم دی او بازارونه هغه به سیواشي او تر دې پورې په تجارت کاروبار به ډیره ترقی وکړي سړی خلاصه کې وحتى تعين المرأه وحتى تشارك المرأه الزوجها في التجاره چې دې پورې چې زنانه به تجارت پسې راوځي هغه به مزدوري وکړي په گاډو کې کلندرای وکړي او دغه رنګ په دکانونو کې کارونه وکړي کاونټرو ته به ولاړي په سکولونو کالجونو کې به داغي سرویس او نوکري وي او دا خبره واقعي موږ په دې زمانه کې موږ تاسو ګورو چې ما جنارینه بلکې زنانم راوځي د بازار کې چې موږ سار کې وګورو د سړونو زیات زنانه ډیوټي لرواني دا ډیر ناشنا حالت دی چې موږ تاسو په دې زمانه کې دا موجود شوی دی او د نبی صلی الله علیه وسلم د معجزې او داغه د اخبار د مصداق ګرځیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دام فرمایلی دي چې قیامت ته نږدې زمانه کې به حیاي ډېر زیات شي لواطت او دغه رنګ ول عیاذ بالله به حیاي دروغ ویل حدیث کې راغلی دی ان الله یبعث الفحش والتفحش رب العالمین دا به حیاي ډېر بدی شي دا بربندواله سره دینه چې مطلب جامع بم ډېر زیاتی ملابس بزیاتی لیکن داغي به وجود زنانه به کم دینه اغا تنگ کپڑے بخوخی او خپل بدن هغه بخکاره کول غواړي او دې زمانه کې زمونږ تاسو دا حالت من ګورو وینوي چې څومره موجود شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دام فرمای چې قیامت ته نږدې زمانه کې خلکو کې پریشانی بس یواشي سره د دینه چې دنیا به سره ډیره مال بم زیاتی او ټینشن به زیاتی وحتى يتمنى الرجل صاحب قبره یو سړی به د بل قبر والا ارمان کوي هي ارمان دی چې په دې قبر کې د په ځبانه زم مړوي زب کې پروت په بل چا به جنازه به کوي ارمان به کوي چې دا جنازه په ما شوي او دا به د دین د وجننی د دنیا پریشانو براغسي او ټینشنونو براغسي کور کې بم تنګي ټیم به نه تیری او بار تنګي سره دینه چې مال حال به مو سره سی وای گاڑی به مو سره سی وای او دغه رنګ دکانونو پلازیم به خو ذهني سکون بوتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا علامه ذکر کړي او دا شنور علامات ذکر کړي اشراط الصعب نوم باندې چې حدیث کې هغه مذکور دي او د دې امت عبرت او د وعظ فردا کافی دي الله سبحانه و تعالی په توفیق سره کله نا کله بعضی به موږ ذکر کوو په د بعضی عوارض په وجه باندې موږ په دې جمعه کې د سیرت هغه خطبه ذکر نکړه ان شاء الله په آینده جمعه کې به د سیرت کومه سلسله چې موږ شروع کړې ده د هغه زینه به د رب العالمین په توفیق سره شروع کوو وبالله تعالی توفیق حسبنا الله ونعم الوکیل